ليه بس هي ها جلاله چا به چې موږ بدنامولو هغه خپل بدنام سو چا به چې موږ بدنامولو هغه خپل بدنام سو د اویا کاله په وردي چې پټ وو غل بدنام سو چا به چې موږ بدنامولو هغه خپل بدنام سو چې اویا کاله په وردي پټ وو غل بدنام سو او نارې پرې وشوې له کابله تر اټکه پورې نارې پرې وشوې له کابله تر اټکه پورې هغه تروژنی سړی نه و مکمل بدنام نارې پرې وشوې له اټکه تر کابله پورې هغه تروژنی سړی نه و مکمل بدنام سو او خدایا هغه خلک رسوا غواړو په درس جهان کې د چا په خوله چې د پښتون د شملې ګل بدنام سو او چا چې زمونږ خویندې کونډې میندې بورې کړلې ای ګیلمنه د هغو د لارې مل بدنام سو سلامونه نیکې هیله احترامات ټولو پښتنو افغانانو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ وی څنګه تاسو ته پته ده چې سبا همدلته د جنوبي پښتونخوا په تاریخي ټاټوبي کلا سیف الله کې دا د فوټبال په ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یوه لویه تاریخي او مرکزي غونډه کیږي په دې غونډه کې به د ملي شهید ارمان لوڼي دریم تلل مانځل کیږي او ورسره به د حنیف پښتین علي وزیر اویس ابدال او د نورو زنداني ملګرو د رهایۍ غوښتنه کیږي نو له تاسو ټولو پښتنو څخه خواست دی دلته پښتونخوا میشت پښتانه چې په دې جلسه کې خامخا شرکت وکړي په دې بانو به ځان نه سره خلاصو دا د کام د باقا جنگ دی هر څوک به پکې ګډون کوو ځکه چې ارمان لوڼي خپلې خویندې خپله کورودانه خپل بچیان د دې کام دپاره یتیمان پرې ایښي دي علي وزیر یو منتخب امینے دی د اسمبلی خپل ډیر بلډینګونه او شیان هلته حکومت دوی ته په اسلام آباد کې ورکړي دي خو هغه یې هر څه په ځان تیر کړي دي د دې کام د بقا په خاطر په تورو پنجرو کې له یو کال 2-3 میاشتو راهیسې پروت دی داسې اویس ابدال داسې حنیف پښتین په دې به ځان ځکه نه سره خلاصو چې د علي وزیر کورنۍ ته ورشي زه په خپله ورغلی یم د دوی په کور کې بې شمېره کونډې بورې یتیمانان ناست دي سړی په شمارلو ستړی سي چې هر ماشوم یې د کور در مخامخ کېږي بیا به د کور والا چې کوم کس وي هغه به درته وایي چې دا پلانی یتیم دی یا د پلاني زوی نو دوی د کوره په لسګونو جنازې ورکړي دي او خپل دا د اوس هم په تک تور زندان کې د دې افغان ملت د باقا په خاطر د دې پښتنو د امن د سوکالۍ په خاطر په قید کې ناست دی په دې به ځان ملګرو نه سره خلاصو دا یوه ورځ به خامخا د کام د باقا او د کام د ننګ غیرت په خاطر به دا یوه ورځ خامخا وباسئ په دې سبانۍ غونډه کې به ځکه شرکت کوئ چې موږ باید ارمان لوڼي وینو ته د عارف وینو ته د ملي اتل شهید عثمان وینو ته د نورو وطن د شهیدانو وینو ته دا شی ثبوت کو چې تاسې په بېننګه کام ننګ نه دی کړی دا دی کام هم ننګ در باندې کوي ژوندي او یاد مو ساتي او علي وزیر حنیف پښتین اویس ابدال د نورو ملګرو ته به په زندان کې دا ډاډ ورکوو چې ګرد کام ستاسو شاته ولاړ دی خپلې حوصلې به نه بایلئ دا ټول کام ستاسو په لاره روان دی انشاءالله په هر لحاظ چې وي تاسو به له دې تور کرغېړن زندان نه موږ راباسو نو تاسو ته خواست کوو د ټولو پښتنو نه خواست کوو چې سبا زموږ سره په دې غونډه کې وخت یې 11 بجې دی نظیر صاحب سبا په 11 بجې به همدغلته په دې ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یوه لویه مرکزي غونډه ترسره کیږي نو له تاسو ټولو پښتنو مو خواست دی چې دا یوه ورځ د خپل وطن د کونډو بورو یتیمانو په خاطر ځکه دا غورځنګ د هغو کونډو بورو یتیمانو دی د چا بچیان د چا زامن ورونه چې له 11 کالو راهیسې ژوندي ورک دي د مړو د ژوندي پته یې نه لګي هغه کونډې بورې یتیمان هغه خویندې میندې د دې غورځنګ په تمه ناست دي نو که موږ او تاسې سره یو سو او په یو لاس په یو موټي سو او په دې جلسو په دې جلوسونو کې شرکت کوو نو نړۍ به زموږ پیغام په درنه سترګه ګوري او ویني به او زموږ خبره به اخلي که موږ او تاسې ټول سره یو شو بیا به د هغو بېوزلو مظلومانو خلکو هغه هیلې تمې امیدونه چې دي انشاءالله هغه به بیا پوره کیږي نو خواست مو دی چې سبا دلته پښتونخوا میشت پښتانه ټول په دې غونډه کې زموږ سره شریک شئ او چې څومره ګرد افغان ملت دا وخت موږ ګوري له هغو مو خواست دی چې د دې جلسې دپاره دا د ټرینډ شروع دی په ټویټر او په فیسبوک باندې نو په ټولنیزو رسنیو ښه صحیح دروند کمپین وکړئ د خپل کام د باقا په خاطر په دې کمپین کې حصه واخلئ او چې دلته میشت پښتانه دي هغه سبا زموږ سره په دې غونډه کې شرکت وکړئ خدای مو خوشحال لره وایي سپڅ بې غیرته خلک کم شه ای د وردې نمروده سم شه په تا مې بیا خلګې قسم شه په وطن ننګ و تا په کور کول خوبونه